سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای. کله هم چې تاسو غواړئ په کریپټو کرنسي باندې ټریډینګ وکړئ، مخکې له دې چې تاسو ټریډ پیل کړئ، لومړی به تاسو انالیسیس وکړئ. موږ دوه ډوله انالیسیس لرو چې یو ته ټیکنیکل انالیسیس ویل کیږي، بل ته فونډامنټل انالیسیس ویل کیږي. دا چې ټیکنیکل انالیسیس څه ته ویل کیږي، دغه اړوند ما مخکې خبرې تاسو ته کړې وې، پوره طریقه او معلومات مې درکړي وو چې ټیکنیکل انالیسیس څنګه ترسره کیږي او څنګه ترسره کولی شو. هغه ویډیوګانې زما چینل کې شته، که چې نه وي کتلې کولی شئ زما پلی لیست برخه کې وګورئ. نن ویډیو کې راځم په فونډامنټل انالیسیس باندې تاسو ته خبرې کوم. دا چې فونډامنټل انالیسیس څه ته ویل کیږي، څنګه ترسره کیږي او موږ څنګه په هغه باندې انالیسیس ترسره کولی شو، په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره معلومات درکوم. نو دوستانو، کله هم چې تاسو غواړئ کریپټو مارکیټ کې ټریډ وکړئ، د هغې نه مخکې باید تاسو خبرونه وګورئ. ځینې داسې نیوز یا خبرونه راځي چې هغه د کریپټو په مارکیټ باندې زیات تاثیر لري او د کریپټو مارکیټ د زیات پمپ او ډمپ باعث کېدلی شي. دا خبرونه چې دي په دوه برخو کې ډېر زیات شامل دي او نور برخو کې هم دي، د ټکنالوژي برخې خبرونه او همدارنګه د اقتصادي برخې خبرونه. دا هغه خبرونه دي چې په کریپټو مارکیټ باندې ډېر زیات تاثیر لري. لکه ټکنالوژي برخه به یو ښه مثال دا درکړم چې څو ورځې مخکې د چین لخوا یو ای آی بولټ اپلیکیشن جوړ شو د ډیپ سیک په نوم باندې، چې هغې سره قسم د ټکنالوژي په برخه کې د یو ښه خبر و، خو چون دا خبر د امریکا د غټو شرکتونو یا کمپنیانو لپاره یا سټکونو لپاره بد خبر و. ورسره د امریکا غټه کمپنیان یا شرکتونه کوم سټکونه چې و زیات راوغورځېدل او ډمپ یې وکړ. دې سره سټاک مارکیټ وغورځېده. د سټاک مارکیټ غورځېدل په کریپټو باندې هم تاثیر لري او کریپټو مارکیټ هم ورسره ډمپ وغورځېده. نو دا یو ټکنالوژي خبرو چې کوم راغی، که څه هم داسې ټکنالوژي خبرونه کله کله د مارکیټ د پمپ باعث هم کېږي، ځکه په ټکنالوژي برخه کې پرمختګونه راځي، خو بعضې پرمختګونه خلاف واقع کېږي، لکه دغه یو چې او که داسې وایو اقتصادي خبرونه چې کوم په کریپټو کې راځي کریپټو باندې، دغه خبر نه وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ راولاړ شو په جاپان، مکسیکو او چین هېوادونو باندې خپل تعرفې لوړې کړې یا مالیې لوړې کړې، چې دغه خبره د کریپټو لپاره یو ډېر بد خبر او سره د کریپټو مارکیټ زیات ډمپ وکړ او راوغورځېده. نو دغه ډمپ دومره زیات زورور و چې صرف په یوه شپه ورځ کې تقریبا تر 2 بلیونه زیات لیکویډیشن په کریپټو مارکیټ کې راغی چې زیات ټریډرانو پکې ضرر وکړ. نو دغه انالیسیس څنګه موږ د خبرونو یا نیوز کوتلی شو او څنګه موږ دغه اړوند تصمیم نیولی شو، راځئ چې د هغې لپاره بعضې مهم سافټویرونه معلومات وپېژنم چې په دغه کې دغه نیوز راځي، خبرونه راځي. چون که دغه ویډیو کې ټول مې درته معرفي نه کړ، په راتلونکو ویډیوګانو کې هم انشاءالله دغه درته ښایم. زه خپل لیپټاپ راخلاصوم، په دغه ځای کې تاسو ته بعضې نیوز یا خبرونه زه درښایم. ګورئ دوستانو، کله هم چې تاسو دلته راځئ، دغه ما ځینې ویبسایټونه تاسو ته راوړي دي، انشاءالله دغه به تاسو په دغه ویډیو کې درپېژنم. او دا هغه ویبسایټونه چې په دې کې د کریپټو اړوند ډېر مهم معلومات خپرېږي او بعضې ټکنالوژي خبرونه، نور نیوز یا د کوینونو اړوند معلومات موږ کتلی شو. نو تاسو ته پوره طریقې درښایم مخکې له دې چې دغه ویډیو فایل کړم. نو که چېرته تاسو موږ چینل کې نه وئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه که تاسو کومه پوښتنه لرئ، ستونزه لرئ، مشکل لرئ، موږ سره کمنټ کولی شئ. هم ډسکرپشن کې زما ټلیګرام چینل لینک شته، هلته موږ سره اړیکه نیولی شئ. نو همدارنګه دغه نیوز خبرونه هلته زه تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل باندې هم شیر کوم او فري سیګنالونه یا د ټکنالوژي برخه نور خبرونه دغه د ټریډینګ زده کړې ډېر مسایل هلته تاسو سره اپډیټ معلومات شیر کوم. لومړی موږ سره د کوین مارکیټ کیپ چې کوم دی، دغه زموږ لپاره تر ټولو لومړنی او غټ ویبسایټ دی. په دغه پلیټفارم کې چې خپل اپلیکیشن هم لري د موبایل لپاره او نورو لپاره، تاسو خپل د دې اپلیکیشن هم ترلاسه کولی شئ. په ډیسکټاپ کې تاسو کولی شئ دلته د یو براوزر کې تاسو ویبسایټ کې راخلاص کړئ. همدارنګه د خپل موبایل لپاره اپلیکیشن هم لري، په موبایل کې هم کتلی شئ. دغه زموږ لپاره لومړی غټ ویبسایټ دی. په دې کې د کریپټو کرنسي اړوند ټول معلومات، ډاټا، هر څه په دې کې شامل دي او دلته موجود دي چې تاسو په ډېره اسانۍ سره په دغه ویبسایټ کې کتلی شئ. نو ویبسایټ کې کله هم چې یو کوین لیست کېږي، لومړی زیاتره وخت دلته په دغه ځای کې راځي چې لیست کېږي. زه به د دغه هم صفحې ته راشم. ګورئ، کله چې تاسو دغه صفحه راغلاست کړئ، لومړی پورته د هم صفحه د کریپټو کرنسیانې دي، د ایکسچینج ده، ایکسچینجز دي، کمیونټي ده او پروډکټ دی، داسې نور پکې راځي. خو دلته لاندې برخه تاسو وینئ، دلته کریپټوز کوینونه راځي. څومره کریپټو کوینونه په مارکیټ کې اوس مهال موجود دي؟ 11.1 میلیون کوینونه اوس مهال په کریپټو کې موجود دي، چې دا بیخي ډېره اندازه ده. دا د کریپټو یو پرمختګ موږ ورته ویلی شي. مقصد په کریپټو کې دومره زیات کوینونه موجود دي، خو البته په دې کې چې دي دا اوس وختونو کې د کوینونه ډېر په چټکۍ سره په مخ روان دي. ولې؟ ځکه چې دغه اوس مهال میم کوینونه، شیټ کوینونه دا بیخي زیات شول چې مارکیټ ته راځي، لکه په سولنا نیټورک باندې په نورو کې چې راځي لیست کېږي. او ایکسچینجز څومره دي ایکسچینجونه؟ تر اوسه پورې 208 ایکسچینجونه شامل دي چې په هغې کې سنټرلایز او ډیسنټرلایز ټول ایکسچینجونه شامل دي.
ټوټل مارکیټ کیپ څومره دی 3.22 ټریلیون ډالر دی چې پکې 1.14 سلنه په 13 سلنو کې زیاتوالی راغلی دی او د 13 سلنو ویلیو د مارکیټ څومره ده 15.15 بیلیونه ده او چې پکې 8.8 سلنه زیاتوالی راغلی دی او ډومیننس څومره دی د بیټ کوین ډومیننس او ایتریم ډومیننس بیټ کوین ډومیننس 15.2 سلنه دی د ایتریم ډومیننس 10.1% موږ ورته ویلی شو همداسې د ګاز او نورو تاسو کتلی شئ فیر اینډ ګریډ ویلیو تاسو کتلی شئ چې اوس مهال دلته 20 تقریبا د ځینو پلیټفارمونو کې تغیرات کولی شي لاندې به راشو دلته تاسو ته ښکاري ټاپ ټرینډینګ کوینونه زه به دغه ځای باندې کلیک کوم دغه موضوعات به تاسو ته انشاءالله ټول واضح کړمه ګورئ دلته موږ سره نور چې راځي ګورئ ټرینډ کوینونه هغه کوینونه چې نن ورځ زیات ټرینډ دي زیات آف تللي دي یا زیات ډاون شوي دي دلته تاسو کتلی شئ ADA د کارډانو تاسو ته ښکاري B3 په نوم ټوکن دی لیسټ دی دغسې پول په نوم دی نو دا ټول کوینونه هغه دي چې ټاپ ټرینډ کوینونه دي دغه نه به تاسو تصمیم نیولی شئ چې د کومې کټګورۍ اوس ADA د کومې کټګورۍ دی مقصد دا یو الټس کوین دی او موږ تاسو په دغه ورځ الټ کولی شو الټ کوینونو کې پانګونې وکړو یا د دغه کټګورۍ یا بلاکچین ورته کوینونه چې کوم دي هغه موږ کتلی شو او هغې باندې موږ خپل ټریډ ورسره نیولی شو البته خپل انالیسس به موږ ورته ترسره کوو او داسې نور هم تاسو کتلی شئ دلته بیا تاسو ته ټاپ ګینر او ټاپ لوزر کوینونه راځي تاسو ته ښکاري نن ورځې ټاپ ګینر کوینونه کوم دي دلته تاسو ته خپله ښکاري هغه بیا تاسو دلته وینئ دغه هغه کوینونه چې نن ورځې ټاپ ګینر دي که تاسو لاندې راشئ لاندې به تاسو بیا ټاپ لوزر کوینونه هم پیدا کړئ دغه ټاپ لوزر کوینونه دي چې دلته ښکاري ښه د ده نه وروسته که موږ راشو دلته بیا موسټ فیورټ کوینونه دي هغه کوینونه چې په 13 سلنو کې زیات کتل شوي دي د غوړو زیات ریسرچ شوی دی هغه بیا تاسو کتلی شئ ریسنټلی اډډ کوین هغه کوینونه چې همداسې به اوس لیست شوي دي په بعضو ایکسچینجونو کې که هغه دلته په کوین مارکیټ کیپ کې وي کوینونو کې وي تاسو ته ښکاري چې زیاتره یې میم کوینونه دي او میم کوینونه اوس مهال مارکیټ ته بیخي ډېر روان دي او افکمینګ کې راتلونکي پلانونه کوینونه چې کوم اوس راځي هغو تاریخ هم درته ښایي چې دغه کوینونه په راتلونکي کې روان دي چې دوی به لیست کېږي نور کمیونټي او داسې نور شیان دي دلته په دغه ویب سایټ کې فکر کوم نور به داسې خاص څه نه موجود او دغه برخه کې بعضې کله نیوز هم راځي خو دغه نیوز موږ دلته نه ګورو نور به تاسو ته وښیم او دلته بیا د کوین کټګوریانې دي دلته تاسو ته ښکاري دا کټګوري باندې کلیک وکړئ ټول کټګوریان درته ښایي دلته په افقي ډول بیا هم تاسو ته ښکاري ټوکن انلاکس د بعضې کوینونو ټوکن چې انلاک کېږي او نور د میم کوین د سولانه د ډاټ کوین کوم کټګوري ده میډ ان USA د امریکې لخوا جوړ شوي ایجنټ RWA او داسې نور تاسو ته ښکاري ګیمینګ دی ډیپین دی ډیفای د ټول دغه کټګوریانو کې تاسو خپل کوینونه کتلی شئ دا و تر دغه ځایه پورې کوین مارکیټ کیپ چې په دغه کې تاسو دا معلومات کتلی شئ نو تاسو کوشش وکړئ دغه معلومات په خپله یو ځلې هر یو پلیټفارم کې دغه معلومات تاسو دقیق وګورئ کېدای شي موږ نه بعضې برخې پاتې شوي وي خو تاسو کوشش کوئ چې دغه معلومات تاسو په خپله باندې ګورئ دلته کار پکې زیات وکړئ چې تاسو د دې ټولو برخو سره بلد شئ او که چېرته دا زما معلومات نیمګړي وي تاسو کولی شئ په یوټیوب نور برخو کې زیات معلومات نور هم ترلاسه کړئ او ځکه تاسو کوشش وکړئ چې ریسرچ ډېر وکړئ دوهم ویب سایټ چې موږ سره دی هغه ټریډینګ ویب سایټ دی چې ما تاسو ته هغه در پېژندلی و ټریډینګ وی په تېرو ویډیوګانو کې هغه باندې موږ عملي کار هم کړی و د هغې خپل اپلیکیشن هم سره تاسو ته ښکاري زه به دلته راشم دی خپل اپلیکیشن دی تاسو ته دلته ښکاري نو هغه کې هم بیا تاسو خپل کار ورسره کولی شئ ښه دریم ویب سایټ چې موږ سره ډېر یو مهم ویب سایټ دی هغه کریپټو کراف په نوم ویب سایټ دی دا هم ډېر یو زبردست ویب سایټ دی د دې اپلیکیشن هم تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې ویب سایټ او همدارنګه شارټکټ په ډول یې اپلیکیشن هم موبایل کې ترلاسه کولی شئ او په دې کې موږ زیاتره وخت اقتصادي خبرونه کتلی شو چې کوم د پاسې بدون لخوا ډاټا ویلانېږي نو کله هم چې تاسو دغه ویب سایټ راخلاص کړئ په دغه برخه کې تاسو ته کلینډر برخه راځي په دغه باندې به ورته کلیک وکړئ په دې کې تاسو نیوز هم کتلی شئ همدارنګه زیاتره وخت اقتصادي خبرونه تاسو په دې کې کتلی شئ اوس ګورئ دلته تاسو سره دغه رنګونه ښکاري دا ټول نیوز یا خبرونه دي ګورئ کوم چې داسې ژیړ رنګ لري دغه خبرونه چې دي په مارکیټ باندې دومره زیات تاثیر نه لري دا ګورئ او دلته ځینې وګورئ د دې رنګونه بیا لږ څه تیز نارنجي رنګ دي دا په مارکیټ باندې لږ تاثیر لري یعنې میډیم برخه تاسو چې دلته موس سره باندې پرېږدئ میډیم امفیکټ لري مګر د سور رنګ چې کوم ښکاري لکه دغه دا بیا په مارکیټ باندې های امفیکټ دی یعنې ډېر زیات تاثیر لري په مارکیټ باندې دلته چې کوم راځي دغه نو دغه په څوم تاریخ دی
په 11 تاریخ باندې موږ یو خبر لرو، البته دوه خبرونه لرو. د یو اس ای پریزیدنت ټرمپ خبرې دي. همدارنګه دلته په 11 تاریخ 2 بجو باندې پیم دغه تاسو خپل وخت خیال کوي په افغانستان وخت کوم وخت تاسو باندې راخلاصوي د فدرال کوم بانک مشر فاول چې دی دغه خبرې دي. همدارنګه په 12 تاریخ باندې بیا ډیره مهمه ډاټا اعلانېږي د اقتصادي خبرونه لکه د ټرمپ خبرې دلته تاسو ته ښکاري. همدارنګه د یو اس ای امریکای سی پی آی ډاټا اعلانېږي او دارنګه د سی پی آی ام دغه کلنۍ ډاټا هم اعلانېږي. دلته فدرال د بانک کوم مشر چې دغه هم خبرې کوي. د ټول خبرونه تاسو هلته بیا کتلی شئ او دلته تاسو بیا هغه کتلی شئ چې مخکې څومره ډاټا وه اوس څومره ډاټا اعلانېږي. البته څو ورځې مخکې تاسو ته ښکاري ځینې خبرونه راغلل، ته به زه تاسو ته هغه وښیم. لکه په د فبروري تقریبا په 9 نیټه فکر کوم چې په 9 نیټه باندې بعضې نیوز یا خبرونه راغله، زه به تاسو ته هغه در ښکاره کړم. ګورئ دغه د امریکې والا کوم خبرونه چې د نیوز هغه په مارکیټ باندې زیات تاثیر لري. لکه تاسو ته ښکاري چې د امریکا اورلی ایوریج ارننګ دغه اعلان شو میاشتنی چې په سات کې مقصود څومره ارننګ د خلکو عاید هغه اعلان شول. ورسره بیا تاسو ته ښکاري نان فرم امپلایمنټ هغه قسم چې د بازګرۍ پرته په نورو برخو کې نورو سکتورونو کې دندې لري د هغو ډاټا اعلان شو. ورپسې ان امپلایمنټ ریټ اعلان شو. دلته اوس تاسو ته ښکاري د هغو افیکټ تاسو ته هغه خبرونه دلته بیا تاسو کتلی شئ. ګورئ دلته یو بکس اپشن ښکاري چې کله تاسو دا ورباندې کلیک کوئ په دې کې ټول ډیټیلز کتلی شئ. اوس یو اس ای نان فرم امپلایمنټ هغه کسان چې دوی په د بازګرۍ پرته په نورو برخو کې خپلې دندې لري، لکه ټکنالوژي شو، اقتصادي برخه، سوداګریز او داسې نور ډېر دي چې تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله تفصیلا در وپېژنم چې نان فرم امپلایمنټ څه ته ویل کېږي، اوریج اورلی ارننګ یا انکم څه ته ویل کېږي، داسې سی پی آی څه ته ویل کېږي، جي ډي پي څه ته ویل کېږي، ټول تاسو در پېژنم. ګورئ د ډاټا په 3 برخو ویشل شوي ده. پریویوس ډاټا مقصد پخوانی د تېرې میاشتې څومره وه 3.3 کوه او فورکاست څومره وه یعنې اټکالي یا وړاندوینې څومره شوي وه 1.9 کا شوي وه او اکچوال ډاټا یا واقعي ډاټا څومره ده 1.43 کا ده. ښه اوس دا خبر چې د کریپټو لپاره مثبت دی. ولې مثبت دی؟ په دې تعلیل باندې موږ تاسو باید ځانونه پوه کړو. ګورئ دلته تاسو راشئ، لومړی دلته تاسو ته ښایي چې د دې سورس د کوم ځای نه ترلاسه شوی دی. سورس درته ښایي چې سرچینه د کوم ځای نه د خبر اخیستل شوی هغه تاسو کتلی شئ. همدارنګه دلته چې تاسو بیا راشئ میجر برخه کې به درته وایي چې دغه یعنی نان فرم امپلایمنټ چې ان اف پی ورته وایي دا په کریپټو باندې البته دغه څه دند ترسره کوي، څه ته ویل کېږي. دغې په اړه تاسو لنډه تشریح بیا تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته لنډه تشریح کړې ده. دغې نه وروسته کتل تاسو راشئ یوزول افیکټ یعنی دا په کریپټو باندې اوس څه تاثیر لري. دلته بیا تاسو څه وایي؟ دلته تاسو وګورئ وایي اکچوال لیس دین فورکاست ګوډ فور کریپټو. وایي که چېرته اکچوال ډاټا یعنی واقعي ډاټا لږه وه د فورکاست یا اټکلي ډاټا څخه، دا د کریپټو لپاره غوره خبر ده. یعنی اوس 1.43 که چېرته د 1.9 څخه البته د اکچوال ډاټا د دغه فورکاست ډاټا څخه لږه وه، دا د کریپټو لپاره غوره خبر دی. اوس 1.9 کا څخه 1.43 کا دغه لږ دی، دا د کریپټو لپاره مثبت خبر دی. ولې مثبت خبر دی؟ ځکه چې دلته د کارموندنې خبر کم خپور شوی دی د اقتصادي ډاټا په نسبت باندې چې کله کم خپور شي هلته مصرفي لګښتونه راکمیږي او دا د ډالر لپاره بد خبر دی. دې لپاره موږ تاسو یو بل عملیه هم باید زده کړو. کریپټو او ډالر هر وخت یو د بل سره خلاف اړیکه لري. کله چې ډالر پورته کېږي کریپټو ورسره غورځېږي، کله چې ډالر غورځېږي کریپټو پمپ کېږي. کله چې دغه ډاټا کم اعلان شي دا په ډالر باندې بد تاثیر لري. ودې سره ډالر ټیټېږي او یو اس ای یا فدرال بانکونه دې ته اړ کېږي چې د سود نرخونه راټیټ کړي. کله چې د سود نرخ ټیټېږي دا د کریپټو لپاره مثبت خبر دی. ولې خلک بانکونو څخه خپلې پیسې باسي په کریپټو کې مصرف کوي، نو دغه د کریپټو لپاره مثبت او د ډالر لپاره یا د نورو فزیکي کاروبارونو لپاره منفي خبر اعلان شوی دی. نو دا د کریپټو لپاره ځکه مثبت دی چې خلک د دې خبر په اورېدو سره ډالر قیمت ښکته کېږي او همدارنګه د بانکونه اړ کېږي چې سود نرخ ټیټ کړي او سود نرخ ټیټېدل د دې باعث کېږي چې څنګه شي دلته کریپټو سره مقصد پم شي. همدارنګه فریکونسي برخه کې تاسو کتلی شئ بیا درته وایي چې دغه ډاټا په راتلونکي وخت کې کله اعلانېږي. تاسو ته ښکاري چې وایي دغه د هرې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلانېږي. اوس د فبرورۍ میاشت لومړۍ اونۍ البته د جمعې په ورځ اعلانېږي. لومړۍ اونۍ چې کله راشي د هغې په جمعې په ورځ. اوس د فبرورۍ لومړۍ جمعه چې کومه وه جمعې ورځ په هغه باندې تاسو ډاټا ولدي چې اعلان شوي ده او راتلونکی
د مارچ میاشتې په 9 نیټه بیا اعلان کی او داسې نور نوټونه معلومات به تاسو دلته خپل کتل شي په دغه برخه کې تاسو د ټول معلومات چې کتل شي لاندې برخه کې دغه اړوند کوم نیوز دي خبرونه دغه هم تاسو دلته بیا ورسره تعقیبولای شئ هم کتل شي خدا خو تر دغه ځای پورې دا معلومات وو بیرته یو لسمه ورځ معلومات ته راغلم د نن ورځې معلومات کوم چې نن ورځ دغه اعلان شوی دی البته فکر کوم دغه ډاټا چې کومه ده دغه اعلان شوی هم ده دا منه ده کتل چې دغه کریپټو باندې کوم تاثیر راچولی دی په 2 بجو باندې اعلان شوی د ویډیو لږ نه وخت ریکارډوم او 2 بجې او 10 دقیقې باندې دغه ته وخت پاتې تقریبا دغه 4 بجو ډاټا هم اعلان شوی ده د یو کې ډاټا د یو اس ای فدرال پاول خبرې چې کوم دي دا مهمه ده د چې کریپټو باندې دوی څه تاثیر لري هغه بل تاسو ته بیا ډیټیلز خبرېږي تاسو بیا کتلی شئ او 12 تاریخ باندې مهمه ډاټا چې دا بیا اعلان کیږي خا دغه ویب سټ باندې دغه معلومات به صورتلونکو معلومات ویډیوګانو کې به انشاء تاسو د ټول شاندر پیژنم چې کور سی پی آی څه ته وایي او همدارنګه یو اس ای سی پی آی ام څه ته وایي سی پی آی وای وای څه ته وایي د فدرال بانک ول چې کوم خبرې کوي دا په کریپټو باندې تاثیر لري دلته کومه جی ډي پی چې اعلان کیږي لکه دغه جی ډي پی څه ته ویل کیږي د ټول به تاسو ته ان شاء الله په تفصیلي توګه در پیژنم او ځینې نور معلومات هم تاسو در کوم راځم نور ویب سایټونو په طرف باندې دلته تاسو ته یو بل ویب سایټ دغه ویب سایټ کې چې اقتصادي خبرونه خبرېږي یو بل ویب سایټ موږ لرو کوین مارکیټ کال په نوم دا کوین مارکیټ کپ او د کوین مارکیټ کال دی کوین مارکیټ کال هم یو ډیر زبردست او بهترین ویب سایټ دی په دغه کې زیاتره وخت موږ ټکنالوژي خبرونه کتلی شو د کریپټو اړوند یا نور برخو کې چې کوم ټکنالوژي خبرونه نیوز راځي هغه موږ په دغه ویب سایټ کې بیا په ډیر اسانۍ سره کتلی شو دا ویب سایټ چې کله تاسو ته خلاص شي د زمانه خو به خېسلو د افغانستان انټرنیټ هم د خوار وخت سلوي په دغه کې موږ زیاتره وخت ټکنالوژي خبرونه کتل شو د بعضي کوینونو چې کوم نوی لیست کیږي یا کوم بعضي کوینونو په اړوند اپډیټ معلومات راځي نور ډیر شیان موږ په دغه ویب سایټ کې کتل شو دلته تاسو ته ښکاري دلته بعضې ماینټونه دي په ټرینډ کې دا موږ کتلی شو او کله چې لاندې راشي دلته موږ زیاتره ډیر معلومات به تاسو وینئ دلته تاسو ته ښکاري دی فلورک په نوم کوین چې د په ایکس سره پای کې لیست کیږي په 11 د فبروري 2025 دا کتلی شي نور معلومات تاسو ته ښکاري دغه کوین چې کوم دي دغه انلاکیږي په صرافیر تاسو کتلی شي په بیډ مارک یو کوین لیست کیږي دغه د کوین لیستینګ خبر دی اوس او دلته خبر سره او دلته هغه ښکاري یو پروف دی او بل سورس دی پر سورس باندې تاسو ته ښکاري چې دغه کوین په اړه د خبره غلی د کوم ځای نه ترلاسه شوی دی د کوین خبر فیک دی یا مثبت خو دلته زیاتره وخت مثبت خبرونه وي او فیک خبرونه چې کوم دي هغه نه دي اوس دلته تاسو ته ښکاري چې موږ کوم ځای دی بیایي زه تاسو ته اوس وښیم نو ګورئ زه ټویټر ته راوستم او خپله د ایکس ټي ایکسچینج کوم دغه خبر ورکړی چې موږ دغه کوین دی فلورک په نوم کوین لیست کوو په دغه وخت باندې ټول وخت هر څه پکې تاسو ته خپله معلومداره ښکاري او دې کې بیا تاسو دغه خبرونه ډېر زیاتر چې دي هغه کتلی شئ یوازې دا خبرونه نه دلته تاسو ته ښکاري په د پورته کونج کې او لاندې نور په ډېر زیات دلته تاسو ته خبرونه نیوز راځي تاسو بیا هغه کتلی شئ چې هر کوین په اړوند اپډیټ معلومات وي تاسو دلته بیا ورباندې کتلی شئ تاسو کوشش وکړئ په دغه برخه کې خپله ډېر هڅه وکړئ که زه د هر یو خبر باندې جدا تاسو ته غږېږم خبرې کوم دا به ډېر وخت ونیسي نو کوشش وکړئ چې دغه برخه کې تاسو خپل ډېر معلومات واخلئ تر دغه ځای پورې راغلی دلته بیا تاسو نیک صفحه راوړلی شئ او تاسو ته د ټول خبرونه په دغه ځای باندې کتلی شئ کله راغلي دي کوم خپرېږي دغه معلومات که څه وخت اټکېږي کله افلای کېږي ډېر شیان تاسو پکې دلته کتلی شئ کټګوریان دي کیورډز دي کوینونه دي صرف د ځینو کوینونو په اړه تاسو معلومات ګورئ دلته صرف دلته راشئ په کوین برخه باندې کلیک وکړئ ټاپ سل کوینونه 300 500 میم کوینونه تاسو ډېر زیات شیان په دغه برخه کې بیا کتلی شئ که دا ویب سایټ تر دغه ځای پورې راځو بل ویب سایټ به تاسو ته وپېژنم بل موږ سره کوین ګیکو په نوم ویب سایټ دی دغه هم یو ډېر زبردست ویب سایټ دی په لکه څه ډول چې کوین مارکیټ کې په همغه ډول دا هم کار کوي څومره کوین خو دغه چې ده ډاټا هم ډېر زبردست ډاټا په دغه کې شامل ده اوس کوین مارکیټ کې 11.1 ملیون تقریبا 11 میلیونه کوینونه موجود او په دې کې چې دي دلته تاسو ته ښکاري 11,100 کوینونه موجود دي اکسچینجونه پکې 12 موږ ته ښایي دلته او دغه موږ ته هم هماغسې ډاټا ښایي لکه څه ډول چې کوین مارکیټ کیپ کې خو دلته چې دا کوینونه دي کې ریل کوینونه ښودل کېږي چې کوم څومره کوینونه موږ سره شامل دي او دغه بیا نور برخې هم تاسو ته ښکاري دلته بعضې نور شیان تاسو پکې لیدلی شئ ډېر معلومات او دې کې هم تاسو کولی شئ لکه څه ډول چې موږ کوین مارکیټ کیپ کې کار کولو په دغه کې هم کولی شئ ګورئ دلته تاسو ته ټوټل مارکیټ کیپ ښایي څلوېښت ویلیو ښکاري ټاپ ټرینډینګ کوینونه درته ښایي ټاپ گینرز درته ښایي ټاپ لوزر درته ښایي د کوین کټګوریانې تاسو ته ښایي په دغه ځای کې تاسو بیا د کټګوریانې ډېر په زبردست توګه دلته بیا تاسو کتلی شئ
دلته چې کرنسي برخه ته راشي کریپټو کرنسي او دلته کټګوریانو باندې کلیک وهلی دا به تاسو ته ډېر زبردست کټګوریانو په دغه ځای کې به تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته ښکاري دغه کټګوریان دي د کوینونو او هره کټګوري به تاسو کتلی شئ. دلته ورباندې کلیک واخلئ. اوس ټیبل کوین دي په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. ټول ټیبل کوینونه تاسو ته ښکاري د اتریوم په لومړي سر کې د USDC ده USDS ده دغسې نور کوینونه تاسو ته ټول سټیبل کوینونه راځي او نور الس کوینونه ټول پکې دلته تاسو بیا کتلی شئ. ښه راځو مخکې نور ویبسایټونه زه وګورم. بل چې موږ یو زبردست ویب سایټ لرو ډېر مهم ویب سایټ دی هغه کوین ګلاس په نوم ویب سایټ دی چې دا هم یو ډېر زبردست ویب سایټ دی چې موږ په دې کې هم ډېر شیان کتلی شو. زه تاسو ته در وښیم د دې راخلاص شي. ښه نو دلته تاسو ته ښکاري دغه یو هم یو زبردست ویب سایټ دی. په دې کې موږ ډېر معلومات کتلی شو. د هوم صفحې ته چې تاسو راشئ په دې کې ډېر زیات تر مهم موضوعات چې دي موږ په دې کې کتلی شو لکه ګولډ فیوچر دی US ډالر انډیکس دی داسې بیټ کوین ډومیننس دی نور شیان په دغه برخه کې اوفر انټرست دی. انټرست خو تاسو پیژنئ مقصد فنډینګ نور موضوعات چې دي لکه د سود نرخونه او فیوچر ویلیو ده لیکویډیشن دی په څلور ساعتونو کې ټوټل آپشن انټرست دی داسې نور او فنډینګ ریټ دی. فنډینګ ریټ چې دی ډېر یو مهمه موضوع ده په کریپټو کرنسي او فیوچر ټریډینګ کې چې دغه باندې تاسو باید ځان پوه کړئ. دلته به تاسو ته وښیم راځي دلته هم صفحه اکسچینجونه ژورنال اوفن انټرست آپشن فنډینګ ریټ او د نور هم تاسو ته پیژنم. فنډینګ ریټ چې دی ډېر یو مهم بحث دی په کریپټو کرنسي کې. یعنی دغه فنډینګ ریټ چې دی په تقریبا عموما په 4 ساعتونو کې یا هم په 8 ساعتونو کې ترسره کیږي او تاسو ته دغه فنډینګ ریټ چې کوم اخیستل کیږي په فیوچر ټریډ کې یعنی کله کله د شارټ ټریډرانو څخه لانګ ټریډرانو ته ورکول کیږي پوزیشن والا ته ورکول کیږي کله د لانګ پوزیشن والا څخه شارټ ته ورکول کیږي. هغه چې څنګه ورکول کیږي ان شاء الله دغه اړوند به راتلونکي کې تاسو یو تفصیلي ویډیو جوړوم د ډېر مهم بحث دی او تاسو دغه کې بعض موضوعات درته ښودل کیږي په بعضې کوینونو کې هم درته ښودل کیږي با ایکسچینجونه هم درته ښودل کیږي مثبت او منفي پکې راتللی شي. نو دغه په خپله د سپاټ او فیوچر ترمنځ د کوینونو د قیمتونو تعادل ساتي د عرضه او تقاضا توازن ساتي همدارنګه د لیکویډیشن مخه نیسي. لیکویډیشن تاسو ته ښکاري که چېرته دغه فنډینګ ریټ موجود نه وي په کریپټو کرنسي کې به ډېر زیات غټ لیکویډیشن رامنځته شي چون دا زیاتره وخت د هغو مخه نیسي. راځو په دې کې بل مهم شی چې دا هغه لیکویډیشن دی. دلته تاسو ته ښکاري لیکویډیشن چې موږ وایو چې مقصد څلور ساعتونو کې څومره لیکویډیشن ترسره شوی دی څومره کسان لیکویډ شوي دي. دلته تاسو ته ښکاري چې په تېر یو ساعت کې 15.1 میلیونه لیکویډیشن او دومره لانګ دومره شارټ تاسو خپله وګورئ. دا په ادر کوینو کې اتریوم کې څومره شوی دی بیټ کوین کې په نورو کوینو کې ټول تاسو کتلی شئ. په تېر یو ساعت کې 20 میلیون ټریډرانو ضرر کړی دی تاواني کړی دی دومره لانګ دومره شارټ. همدارنګه 4 ساعتونو کې 4 میلیونه کسان لیکویډ شوي دي په داسې لانګ او شارټ او په 12 ساعتونو کې 93 میلیونه کېږي په 4 ساعتونو کې 102 میلیونه ضرر شوی دی تاوان شوی دی ټریډرانو چې کوم کړی دی. او همدارنګه دلته بیا لاندې راشئ ګورئ دلته تاسو ته وایي چې په 30 ساعتونو کې 1,03,500 ټریډران لیکویډ شوي دي دوی تاوان کړی دی او ټوټل تاوان د دوی څومره کېږي 102.12 میلیونه ډالره. او همدارنګه ډېر تاوان چې په سنګل پوزیشن کې ترسره شوی دی هغه یو کس چې دی په دلته په بایبیټ سرپای کې په بیټ کوین باندې ټریډ نیولی دی او په هغې کې ضرر کړی دی. څومره ضرر کړی دی 1.9 میلیونه ډالر یې صرف په یو پوزیشن کې تاوان کړی دی دا غټ دی. خو چون دغه نن ورځې مارکیټ دومره زیات اپ او ډمپ نه لري په راتلونکي کې تاسو بیا ګورئ بعضې کوینونو کې چې کله دا ترسره کېږي بیخي ډېر وي. دلته بیا تاسو ایکسچینجونه ښایي چې په کوم ایکسچینج کې ډېر ته شوی دی ټول چې دي دغه ایکسچینجونه تاسو ته ښکاري لانګ او شارټ ټول به تاسو کتلی شئ. فنډینګ ریټ هم دلته درته ښایي ریټ یې او باینانس کې چې دی ډېر دی ورپسې بایبیټ کې دی کویکس دی ګیټ آی او HTX صرفۍ نور داسې تاسو ته بیا ښکاري. او دنه وروسته موږ راځو په لیکویډیشن کې موږ بیا لیکویډیشن ماپ لرو. لیکویډیشن میپ چې کوم دی په دې کې هم تاسو د لیکویډیشن کوم میپ یا نقشې د هغه تاسو کتلی شئ چې په دغه شکل سره د دې نه وروسته به راشو لیکویډیشن هیټ میپ به وګورو. دغه لیکویډیشن هیټ میپ د کې بیا زبردست هغه موږ معلومولی شو د بیټ کوین لپاره تاسو بیا کتلی شئ. ګورئ بیټ کوین چې دی پیلحاله تقریبا دلته تاسو ښکاري لیکویډیشن دی لاندې لیکویډیشن یې اخیستی دی ټول هغه دی چې لیکویډیشن دی او تر دغه ځای پورې لیکویډیشن بیټ کوین اخیستی دی. د دې نه مخکې بیټ کوین څومره 14 میلیونه لیکویډیشن نور هم ورته موجود دی. لاندې راځي 26 میلیونه
15 میلیونه او همدا قسم 14 میلیونه داسې نور او پورته لیکویډیشن چې دی اوس ډیر ده. ګوره تاسو ته ښکاري په دغه ځای باندې راځو پورته 14 او دلته تاسو ته ښکاري 25 او 15 میلیونه لیکویډیشن 32 میلیونه لیکویډیشن دغسې او دا ژیړ خط کې چې دی بیا ډیر ده 19 میلیونه لیکویډیشن پورته موجود دی. او دا تاسو په یاد ولرئ چې کوم ته خواته لیکویډیشن ډیر زیات وي نو ټریډران هم غواړي چې هماغه خواته پوزیشنونه ونیسي کوین قیمت پورته لاړ شي ځکه چې لیکویډیشن هغه خواته ډیر موجود دی. نو پورته خواته لیکویډیشن ډیر دی بیټ کوین کیدای شي چې په لنډ وخت کې پورته پم شي تر 1 لک پورې لاړ شي. که تر 1 لک پورې ځي دی په بیخي ډیر لیکویډیټي دغه خوا څخه ټوله کی. نو دغه د لیکویډیټي اړوند معلوماتو نور پکې داسې خاص څه نشته. احتماف ماډل 2.1 یا 3 کې دومره خاص نه معلومیږي او نور پکې چې کوم معلومات هغه تاسو هڅه وکړئ چې په دغه ویب سایټونو کې تاسو خپله ترلاسه کړئ. نور خو فکر کوم چې ویب سایټونه مو تشریح کړل. کوین کوډکس دغه ویب سایټ د په دې کې هم ډېر وخت معلومات تاسو ته خپرېږي د کریپټو سټاک مارکیټ فورکس ګولډ پورټفولیو ایکسچینجز ټوکن سیل داسې نور هم خپرېږي. په دې کې هم زبردست معلومات تاسو کتلی شئ د نورو پلیټفارمونو په شان دي او په دې کې بیا تاسو خپله کریپټو برخې ته راشئ هره ورځ ټاپ ګینرز ټاپ لوزر کوینونه دلته معلومولی شئ. په دغه برخه کې ټاپ ګینرز او ټاپ لوزر کوینونه چې کوم دي هغه کتلی شئ. نور ډېر شیان دي چې تاسو په دې کې کتلی شئ په ښه طریقې سره. خیر د نورو اپسونو چې تاسو ته ټول درپسندل کوشش وکړئ چې په دغه کې تاسو ډېر منظم او دقیق کار وکړئ. نو نن ویډیو په همدغه ځای باندې بس کو. نور ویډیو هم غټېږي. دا زموږ ویډیو په دې لږ دغه ویډیو تاسو خوښ شوي که بیا هم چا سره کومه پوښتنه وي ستونزه وي مشکل وي موږ ته کمنټ کولی شئ. او راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته نور هم زبردست معلومات تاسو ته د کریپټو فورکس همدارنګه ډېر نور معلومات تاسو ته راوړم. زموږ په یوټیوب چینل باندې به هره برخه جلا جلا کورسونه موجود وي او د دغه موضوع فانډامنټل انالیسس راتلونکي ویډیوګانې هم پاتې دي. کوشش کوم چې په بله ویډیو کې ټول معلومات دغه اړوند راټول کړم سره یو ځای کړم. نو دا زموږ ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي ولرئ.